د شمشاد راډیو تلویزیون درنو لیدونکو او قدرمنو اوریدونکو په سلامونه مو هرکلی کوم. زموږ د نننۍ ځانګړې مرکې میلمه د دفاع وزارت سرمفتش او د اردو د تصفیې کمیسیون مشر مفتي لطیف الله حکیمي ده. تاسو ښه راغلاست وایم حکیمي صاحب. خیر الله. مننه، خیر یاست. تصفیه چیرته ورسېده؟ خلاصه سوه که پاتې ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو او لیدونکو اوریدونکو ټولو ته احترامات. تصفیه چې لومړی ځل شروع سوه په عموم کې وه. عموما د ټول دپاره یو کمیسیون و، اردو استخبارات و همداراز نورې ادارې او پولیس ټول دپاره موږ کار کاوه چې 5 میاشتې ما کار وکړئ، سرپرستي کې زه وم. د هغه څخه وروسته یو بل کمیسیون ایجاد سو د امنیتي او تصفیوي کمیسیون په نوم باندې په عموم کې، چې هغوی تصفیه هم کوي، هغوی وسلې هم مهمات هم ټولوي، بیا اسناد موټر و همداراز نور مسایل د هغوی مربوط دي. تصفیه په عموم کې د هغوی مربوطه سوه، خو د اردو برخه یې د ملي دفاع وزارت د سر مفتش مربوطه سوه. هر څوک چې سر مفتش و د اردو تصفیه د هغه اړونده ده، یعنې د اردو معیاري کول. په هغه وخت کې چې مسؤلیت ستاسو پر غاړه و، څومره خلک یا اشخاص مو له صفوفو څخه لرې کړل؟ تاسو به لیدلي دي او اعلان هم سوه کله چې کلنی راپور ملي دفاع وزیر او لوی درستیز ورکاوه، هغوی هم هغه لاسته راوړنې یادې کړي چې هغه زما په سرپرستي کې کمیسیون درلودلي وي، چې ویې ویل موږ 4.5 کسان له صفونو څخه اخراج کړي دي. هغه کسانو چې په اردو کې جذب سوي وو یا ثبت نام سوي وو هغه اخراج سو. 4.5 په هغه وخت کې اوس خو فکر کوم تر زرګونو اوښتي دي، تر لسګونو زره پورې رسېدلي دي داسې کسان اخراج، او سلسله روانه ده. بیا پیژند کله چې فعال سو، هغوی هم په پیژندون کې خپل اصول ورته کښېښوو. همداراز د تصفیې دپاره د کره کتنې په نوم باندې بل کمیسیون د اردو په چوکاټ کې ایجاد سو، چې هغوی پر دغو اسنادو باندې بیا کره کتنه کوله، بیا باندې څېړنه کوله تر څو چې ښه فلټر سي. نو اوس موږ د هغو تصفیو په همداراز د روان کار په پایله کې د یو ښې منظمې او تصفیه سویې تر 150,000 زیاتې اردو څښتنان یو. ولې دوام پیدا نه که هغه کمیسیون چې نن جلا جلا کار ورته کیږي؟ همدغومره ضروري وي چې په ګډه باندې باید کار وشي. بل کار تر حد زیات و، کنټرول یې نه سوی کېدلی. اوس خپلې وزارتخانې، هره وزارتخانه دغسې ده، تصفیې دپاره یو کمیټۍ لري او خپل ترتیب ورته لري. د ملي دفاع وزارت خپل په چوکاټ کې لري، همداراز استخباراتو خپله عمومي تصفیه چې وسوه او د هغوی ښه اثر یې وکړ. همداراز تر ډېره حده پورې تصفیه چې وه هغه اړینه برخه هغه اتمام سوه. فکر کوم نور د دې ضرورت شته چې نظارت هر وخت وي او کره کتنه ورباندې دا چې ځان ته کمیسیونونه لري هر وزارت، د دې په راس کې څوک شته که نه چې بیا د کمیسیون د دغه ګډ کمیسیون په راس کې څوک وي؟ بلې، د ملي دفاع وزارت د لومړي مرستیال په مشرۍ لاندې د امنیتي چارو په نامه باندې عمومي کمیسیون دغه روان ده، چې ټولې چارې بیا په عموم کې د هغه مربوط کېږي. تصفیه چې تاسو وکړل، ډیری سرغړونکي په کومه کچه څوک وو؟ مثلا کوم سرغړونې سوې وې؟ بېلابېلې سرغړونې سوي، خو موږ ډېر پاملرنه څو ټکو ته کوله. هغه یو دا چې د امارت مخالف فکر لرونکي څوک پکښې نه وي، او یا داسې څوک نه وي چې د هغوی ولس زبرولي بده سابقه ولري. موږ ډېر تمرکز پر هغه باندې و. بیا په یو خاص حکم له مخې د کمسینو افرادو د جذب په اړه باندې هم موږ ته وویل سو. هغه دپاره جلا لایحه ترتیب سو په 19 مادې کې، چې هغه کسان باید نه وي او که ثبت نام سوي هم دې اخراج سي. بیا هغوی چاره هم وسوه. دا چې تاسو تصفیه کړل، دغه صفوفو کې جګپوړي زیاتر لرې سول که ټیټپوړي؟ مشکل په چا کې و؟ ټیټپوړو کې ډېر وو او جګپوړو په اندازه باندې موږ کسان درلودل. تاسې به خبر سوي د معینانو تر کچې پورې هم موږ خبره ورسوله چې هغوی اخراج سو، وظایفو څخه برطرف سو، معزول سو، یا کور ته ولېږل سو، یا یو بدیل کار ورته ورکړل سو. خو هغه ځای کې چې ده ته اشاره کېږي یا د یو مقام خاوند په هغه کچه کې پاته نه سو. امارات غړي وو که پخواني؟ بلې، د امارات په غړو کې هم وو او پخواني کسانو کې هم وو. ډېری هغه وو چې هغوی تازه راغلي وو صفونو ته، کابل له فتح زخورو سره نورو فتوحات زخورو سره داخل سوي وو.
چیلنجونه څه شي وو تاسو ته په هغه وخت کې د کار پر وړاندې؟ کار په وړاندې تاسو ته معلومه ده تر ټولو غټ چلنج بېنظمي وي، چې بې بندوباري وي. انقلاب خپله د بې بندوبارۍ د ګډوډۍ معنا ورکوي. انقلاب و، ګډوډي وه او خپلسرۍ وې کېدلې، خلک ځورول کېدلو، صلاحیت و مسؤلیت ډېر نه و معلوم. اوس نو هغه کارونه اصولي سوه، چوکاټ ته ولوېدو، مشکلات اوس کم سوي دي. څومره ژمنتیا باندې تاسو خپل لومړنی ماموریت ترسره کړ؟ خپل د توان مطابق او د وعدې مطابق موږ په صداقت سره کار وکړو. ډېرو خلکو له حیثیتونو او همداراز له شتمنیو او له هغوی له عزت څخه دفاع وشوه. ښه خبره دا ده. ما ته ډېرو خلکو وویل پاته د پارلمان چې کوم پخواني پارلمان وکیلان وو هغوی راته وویل موږ کډې بارولي، بیا ستاسې خبرې واورېدلې چې هغه رغونکي وي، هغه تسلي ورکوونکي وي، بیا هم پاته شو. ډېر خلکو دپاره د سکون سبب شو، د آرام او د هوساینې سبب شو. خلکو د آرام ساه واخیستله، د خلکو یو مرجع پیدا چې هغه ته غږ خپل ورسوي او د هغوی غږ واورېدل شي. موږ تر ډېره حده پورې هغه کار وکړئ چې هغه د خلکو دپاره ضروري و تر څو خلک آرام واوسي. یوازې په دې باندې خو سړی نه ارامېږي چې یو حکم ورته وایي چې تاسې آرام واوسئ، خو دغه دپاره عملي کار پکار وي. عملي داسې کار وي چې څوک تر لاس ونیول شي، څوک محاکمه شي. هغه پړاوونه ټول طی شو په هغه وخت کې. اوس هماغه سلسله روانه ده او موږ په پوره ژمنتیا باندې بیا هم وایو که داسې وي چاته څه مشکل و د اسلامي امارت د ملي دفاع وزارت په چوکاټ کې موږ د سمې شکایاتو زما معاونیت ده، هغه دې ته حاضر دي شکایت واوري او مربوطې مرجع ته ووایي او هغه کار اجرا شي. اقدامات چې کله د تصفیې په عمومي کمیسیون کې مشري تاسو درلود، آرامش مو خلکو ته ورکړ؟ د نظام معنا څه شی ده؟ خو دغه ده چې خلک پکې ارامه زندګي وکړي، باعزته زندګي وکوي، اسلامي اخوت وي. او دا څه چې تېر شو هغه بیا نه وي، هغه څه د دربدري چې پخوا وي هغه بیا معاد یې نه شي، خلک ونه ځورول شي بې ځایه. او په مجموع کې دا ټول حکومت او حکومتداري و، دا د دپاره نه دي چې څوک وایي زما دا به منله کېږي او زه به خپل سرې کارونه کوم. د دې دپاره دي دا که سړی فکر ورته وکوي، دا حکومتداري ټول دې دپاره ده چې ولس د ارامۍ دپاره ده. تاسې پوهېږئ ګوره چې د مځکو د اسمانونو د دا ټولې دنیا د دا ټولو شیانو خلقت د څه شي دپاره ده؟ دغه د انسان د ارام ژوندانه دپاره ده. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولي الالباب. هغه د قرآن کریم په حواله باندې ده چې د دغو ټولو شیانو خلقتو د دا ټولو شیانو شتوالی د دا ټولو شیانو ګردش دا د انسان د ارامۍ د انسان د ښه ژوندانه دپاره ده. هغه بیا برخه یې بېله ده چې دی څه ډول زندګي ته ورعیاره کړي، اسلامي حکومت یې څه ډول ورسمه کړي، هغه بېله خبره ده، هغه فروعات دي. د انسان ارامش تر ټولو زیات مهم ده. هغه باید باسکونه وي، ارام وي، هغه چې د ده دپاره خپله محدودۍ په هغه محدوده کې دی په ازاده باندې ښه زندګي وکړی شي. نو د دغه مهم ټکی دغه په هغه کې دغه شیان ټول سره راځي د نظام بقا، د نظام استحکام، د نظام د اردو ټینګوالی، تصفیه او پاکوالی او همداراز د حدودو څخه خپلو حدودو څخه دفاع، خپلو ارزښتونو څخه دفاع، دا ټول په هغه کې راځي. دا ټول څه د هغه دپاره دي زما ولس ارام وي. که چیرې تصفیه نه وای سوې نن به څه وضعیت درلود امنیتي؟ انتقام جویي به ډېرې وي، هغه وخت کې شروع وي او تاسې راپورونه هم ولیدل یا واورېدل سو چې خلکو شخصي استفادې کولې او پخواني انتقامونه یې اخیستل، غچ اخیستنې ته لمن هم ویله کېدله، ځینو په شعوري ځینو په لا شعوري ډول باندې دا کارونه کول. او دا بندوباري بالاخره به ډېرېدله، بیا به نو یو ګډوډي وایي، عمومي ګډوډۍ ته به بالاخره رسېدله خبره. خو تر ډېره بریده پورې کنټرول. دا طرحه په اول کې د چا و چې باید صفوف تصفیه شي؟ د مشرتابه لخوا څخه موږ ته وویل سو چې امیر المؤمنین د دفاع وزیر د کورنیو چارو او استخباراتو مسؤلین غوښتي وو، هغو ته یې ویلي وو چې اردو تصفیه کوي، د پولیس او استخبارات تصفیه کوي او د ولس د ارامۍ دپاره کار وکړي. فکر کوم طرحه او دغه ټول کله چې تاسو وایئ چې اوس به انتقام جویي وه، یعنې دغه موضوع نور ختمه ده، نن انتقام جویي نه کیږي؟ انتقام جویي به د انسان په طبیعت کې د خامخا به کوي، خو که دا اداره نه وای، مرجع نه وای، نو بیا د مراجعې ځای نه وای. اوس مراجعې ځایونه شته، اوس خو ټولو ادارو کې د خپل ځایونه معلوم دي. اوس هم شکایتونه کېږي کله کله؟ حتما به کېږي. د انسان طبیعت دغه ده چې بل انسان ځوروي. هغه د آدم علیه السلام زامن چې سره وټکول، یو بل مړ کړئ، بیا پاک خدای ورته وویل چې تاسې ولاړ شئ مځکې ته.
ولکم فی الارض مستقر و متاع الی حین. یو تر بله سره ټکوي بیا تر آخرته پورې. دا زما ستا د انسانیت کې به دا وي، دا به تر آخرته پورې وي، ځکه چې اول انسانانو هغه دوه درېیمو سره ټکولي دي. نو دا به څه خامخا وي انتقام جویي و، د غچ اخیستنې، د مفادات دپاره څه کار کول د انسان مزاج ده، دا به خامخا وي. خو ښه خبره دغه چې څوک وي چې ته لاس یې راونیسي. یو مخوره کول یې سخت کار ده که آسان؟ په هغه صورت کې کېدلی شي چې ټول انسانانو ته خپل حق ورسېږي، او دا ډېر اوږدمهاله کار ده، ځکه چې دلته ۴۵ یا ۴ کاله دربدري تېر شوي، په دې کې خو ټول خلک متضرر شوي دي. دا دومره خلکو ته قناعت ورکول یا هغوی ته حق ورکول، هموږ ته چې عمومي یا اجتماعي عدالت ورته وایي، هغه تامینول دا خو ډېره ګرانه خبره ده. نو حتما به وړې وړې خبرې وي، همداراز دا نور مسایل راځي، جنایي مسایل راځي پکښې. یو شی چې د خلکو ذهن ورته جوړ د هغه اطاعت ده. کله چې اطاعت کېږي له اوامرو باید سرغړونه ونه سي. دغه موضوع څومره نن جدي ده چې باید څوک سرغړونه ونه کړي؟ ښه خبره دغه ده چې په نظام کې دې ته ژمنتیا وي او دغه دپاره طرح همدا د ټولو ادارو دپاره شته. او واکمن نظام ده، موږ همیشه دا ویلي دي چې امارت کې څو ځانګړتیا پکې، یو تاسو اطاعت ته مشوره وکول، بلې دغه ټول شمولیت چې دا ټول افغانستان یې په بر کې نیولی ده. ښه ده چې داسې یو کنجونه منجونه نه دي پاتې چې هغه کې ملوکي طوایفي وي یا نور داسې مسایل وي. نو یو واکمن نظام شته په مجموع کې، او همداراز هغه ژمنتیا لري. ښه خبره بیا تر ټولو دغه ده چې هغوی اوري، که خبره تر ځایه پورې نه رسېدلی بیا موږ ویل چې داسې دروازانه سره یې ور وټکوي. نو دغه اطاعتو دغو ټولو ته په کتو سره موږ وایو چې دا شکایتونه به کیدای شي چې مخ په کمېدو باندې هم سي، خو دا د انسانانو طبیعت یو بل بیا سره ضروروي. کله چې بیا د انسانانو طبیعت ته وګورو یا ځای د تاسو په نظر دغه انتقام جویي موجوده ده، دغه اوامر تر سوال لاندې نه راولي؟ نه، د اوامرو شتون پر خپل ځای باندې، د اوامرو ته ژمنتیا پر خپل ځای باندې، او یو په عمل کې کول دا خو بېله خبره ده. دا چې امارت ورته نه ویلی، زه تاته مثال وایم، دغه تر امارت له مخه په تېره اداره کې دې دپاره هېڅ ژمنتیا نه وه، ځکه چې یو مربوطه مرجع یو معلومه اداره ورته نه وه، او که وه یو د بل یوه مربوط بل د بل مربوط هغه بل تر لاس رانیولی نه سوی. اوس ښه خبره دغه چې مربوط نه چې دا د فلاني ده، دا د فلاني وزارت کس ده، هر څوک هغه خپله مرجع تر لاس رانیولی شي، د ده مرجع چې د ده مشرتابه ده. او په مجموع کې ټول که نور هر ډول دي خو انسانان دي، دا هم انساني جامعه ده. ښه خبره دغه ده چې د امیرالمؤمنین او همداراز د خپل مشرتابه څخه ډېر ویرېږي، ډېر خوف ډېر ده، اطاعت هم ډېر ده، خو د اطاعت د خوف په نتیجه کې ده چې ځینې ویرېږي، له مجازاتو څخه بیریږي. له مجازاتو څخه چې بیره وي او مکافاتو ته انتظار وي، نو موږ وایو همدغه دوه اصول خوف په ټیټه کچه ډېره ده که په لویه کچه له امیرالمؤمنین څخه؟ په مجموع کې ټولو شته، موږ چې وینو لویان هم بیریږي، واړه هم بیریږي، ځکه چې دلته داسې مطلق واکمن دی د امیرالمؤمنین، همیشه وي په تېر نظام کې موږ تېر امارت کې تجربه وه، امیرالمؤمنین مطلق واکمن و، هغه په یوه حکم باندې 15 وزیران درته بدلول، خانه نشین کول یې، کور ته لېږل، ولسوالان یې وزیران کول، داسې بې انډوله به ورته کتل، خو هغه یو حکمت پکښې و، هغه به ښه نتیجه ورکړه. همداراز اوس هغه ډول نظام روان دی لکه پخوا چې زموږ د اصول دغه دي، د 27 کاله د امارت چلېدلي همدغه ډول چلېدلي، هر یو څوک چې امیرالمؤمنین وي، هر څوک دغه چوکاټ ته واچو دغه امیرالمؤمنین هم ده، او هر چا هم په دغه کچه باندې اطاعت هم کېږي، او دغه خوف هم دغومره وي. نن همار اقدام چې امیرالمؤمنین کوي په هغه کې یو حکمت وي؟ حتما موږ خو په دغه نظر ورته ګورو چې حکمت به پکښې وي، او کېدای شي کله کله موږ له نږدې سره ورباندې بلد نه وي په موضوعاتو باندې، بیا یې په هغه راز باندې ډېر نه پوهېږي، کله داسې وي چې فکر پکښې وکړي په هغه کې یو راز حتما نغښتی وي، دا چې نتیجه ورکوي یا نه ورکوي هغه بېله خبره، ولې حکمت لري، حکمت حتما. بیرته راګرځو، موږ سره پاتې شئ. دا زموږ د امارت دغه 27 کاله تجربه سوي یا دا وروسته راغلي 20 کاله 15 کاله خو هر څوک پکښې سابقه لري په د امارت. زه یې مثلا د 28 کاله اول تحریکه څخه ده چې امارت اول تحریک شو هغه تر دا اوس پکښې، نو به څومره بلد یم هو موږ داسې زنجیري شکل ټول سره بلد یو، که څوک په بدخشان کې والي وي، که څوک په بدخشان کې امنیه قومندان، که څوک په هرات کې وي، هغه موږ سره داسې یو لکه د یوه کور خلک،
او ټول په یوه مرجع په یوه مرکز پورې تړلي خلک مخکیني چې وو هغوی له لرې لرې ځایو سره راوستل سوي وو له بېلابېلو هېوادونو د بېلابېلو مفکورو خلک وو ایډیالوژي هم بېلې بېلې وي او اغراض هم بېلابېل وو نو د هغو دغو پرتله سره کول ډېر ګران کار د هغوی خو داسې موقته مسله وه د دې دا داسې مؤبد یو تړون د تر مابین سته چې هغه داسې عقیدوي تړون ده او همداراز په اخلاق و عاداتو په د خپله ټولنه کې سره شریک خلک دي نه بېلېدونکي دي سره دا چې دا ورک سو هم سره ورک نه سو امارت سقوط وکړي او دا خلک سره ورک نه سو بیرته جمع سو هماغه خلک دي بیرته واکمن دي د دې د هغو ډېر فرق شته دا چې بیا په یو ځای کې زنجیري ژوند سوی ده دا بیا دغه کار تر اغېز لاندې نه راولي چې بیا به اطاعت نه کوي ځکه چې دلته خو فضا تر دې حده نږدې سي چې امر به بیا نه عملي کېږي مهم خبر دا چې د اطاعت موږ اصل ته وګورو که داسې وي څوک د الهي فرامینو ته معتقد وي هغه د اطاعت په اهمیت باندې پوهېږي او هغه د الهي خوفه زخم کوي او د امیر له خوفه هم کوي او په دغه دوه خوفو کې دا دوه ویرو کې ټول سره ګډ یو کاري فضا ځان ته ده والته دوستانه فضا ځان ته که دواړه په یوه رقم کاري فضا کې ګډوډۍ به په هغه صورت کې بیا ډېرې وای که دغه دوه مشترکات نه وای او دومه خبره دا ده چې کاري فضا دپاره خپل چوکاټ شته هغه چوکاټ څخه د باندې چې دا هغه دغه د ادارې د سبوتاژ کېدو یا د ادارې د شیرازي د خرابېدو سبب کېږي او دغه دپاره خپل اصول شته یعنې حکومتي اصول شته په مجموع کې حکومتي اصول په امارت کې د ټول مراعات سوي دي دا دولتي اصول چې د دولت لپاره ضروري دي د هغه څخه پرته دغه دوه خوف چې دا دوی په دغه کې ټول سره مشترک دي او درېیمه خبره دا ده دا کسان چې دي دا د امارت دا داسې فکر والا زه نه وایم چې دا فرشتې دي څوک به بیخي پکښې نه داسې فکر والا په مجموع کې دا خلک نه دي چې هغوی دې شخصي اغراض تر امارتي اغراضو مقدم کړي یا د هغو ترجیح ورکړي او بیا دې د ادارې د شیرازۍ د خرابېدو دپاره کار وکړي په عمدي ډول باندې شکایتونه څنګه ترلاسه کوئ تاسو کله چې د تصفیې په برخه کې تاسو ته درځي ټول قطعاتو جزو تعامل سره موږ په رابطه کې یو او همداراز ملي دفاع وزارت کې اداره ده 19 کسان تازه موږ نورو ته مقرر کړو د شکایت د اورېدو دپاره 1.6 شمېره د هغه د خلکو په خدمت کې د خلک هم کولی شي البته له اردو څخه کله نور ځایو څخه وي موږ اخلاقي کومک ورسره کوو بیا هغو ته وایي دا کار یې ور وکړه او په اردو کې چې وي چې هر ډول د تصفیې دپاره وي نور مسایل وي د اردو خپل شکایات وي چې ماته معاش ونه رسېده یا اشره ته ونه رسېدله بځایه تبدیل سومه ترفیع مې نسته یا نور مسایل د اردو ده چې وي څه شکایت چې دغه ټول د اردو مربوط هغه زموږ په چوکاټ کې دغه 1.6 شمېرې ته راځي یا د هغو له مسؤلینو سره ملګري ویني او همداراز په قطعاتو جزو تعامل کې زموږ مسؤلین لرو د مفتشینو په نوم باندې هغوی شته هغوی په خدمت کې څومره د همکاري فضا په دغه کمیسیونونو کې په خپل منځ کې شته چې باید په ګډ دریځ باندې مخته ولاړ شي ټول کمیسیونونه په مجموع کې د یوې ادارې د امارت ته مربوط دي او د یوه غرض دپاره کار کوي تخطیګانې ټولې تدارکي کېږي انشاءالله او عمومي مشر یې خپله رسمه مجلس کې ماته وویل چې داسې څه مسایل وو موږ د کمیسیون مربوط یا پر موږ باندې د تصفیوي او د عمومي د امنیتي کمیسیون په اړه باندې یا له موږ څخه څه مشکلات وو یا موږ پورې مربوط وو موږ ملګرو ته وایاست او همداراز موږ ته وایاست یعنې موږ په ویلو باندې ښه خبره ده چې خوا نه بدوو او دا څه خبره چې اورو او پر هغه باندې بیا هغه ور هم کوو صرف نظر یې نه ګرځو د ولس همکاري څومره ده له تاسو سره په دغه تصفیې برخه کې که په صفوفو کې کوم مشکل دوی ګوري او تر اوسه پورې دوی څومره رول لوبولی عموما چې ما کار کوی خو ولس ډېره غټه همکاري کوله او مطبوعاتو څخه هم ما په هغه وخت کې مننه وکړه چې ډېره زیاته همکاري یې موږ سره وکړه دا غږ یې پورته کړي غږ ته تاثیر مطبوعاتو وبخښي ولس راسره بدرګه کوي او تصفیې کار هم ښه روان سو وسو تر هغه ځایه پورې چې ممکن و یا ضروري ګڼل کېده نو ولس په مجموع کې شکایتونه به هم لري خامخا مشکلات به هم لري خو همکاري هم شته کوم همکاري چې کوي ټول مستند وي حتما داسې موارد به راځي چې په هغو کې به د ښه غور دقت ضرورت وي خو تر ډېره بریده پورې موږ ولس ښه ولس ده متدین ولس ده او هغه متعهد ده خپل نظام شکایتونه په اسانه اورېدل کېږي که څوک شکایت تاسو ته کوي یا رسیدګي په اسانه ورته مطلق په اسانه باندې دا اورېدل خو بیخي اسانه دي خو زنګ وهلی شي زنګ وهلی شي هم یې ویلی شي د غیر شکایت مسؤلینو سره هم لیدلی شي دفاع وزارت هم راتللی شي په قطعاتو تعاملو کې هم ملګري پیدا کړي ولایتو کې هم هغه خلک هغو ته مراجعه کولی اورېدل د یوې رسیدګي د رسیدګي خو حتما کېږي
خو تر کوم حده پورې چې موږ کوشش کړی ده او زیار مو ایستلي دي رسیدګي هم سوې ده البته ځینې د ځینو نورو ارګانونو مربوطې خبرې وي هغه هغو ته ځنډېږي که په وخت رسیدګي کېږي کوشش کېږي چې هر څومره ژر رسیدګي وسي او عذرونه خو بیا له هغه معقوله عذرونه به خامخا مدنظر نیول کېږي. صفوفو کې سرغړونکي چیرې دي؟ په مرکز کې دي که په ولایاتو کې؟ ډېر په مرکز کې و په ولایاتو کې هم شتون درلوده قطاعاتو کې ډېر و قطاعات چې هر ځای دي قطاعات جزوتامونه معلومېږي چې خو اردوګانې د هغو مربوطې اولیاواوې دي همداراز کنډکونه حتما په هر ځای کې تناونه و خو ډېر له مرکز څخه شروع و او ډېر هغه کسانو چې هغوی نوي راغلي وو. جزاوې څنګه وي؟ مثلا یو چا سرغړونه کړې کومه جزا یا که د جرم په اندازه جزا ورکول؟ د جرم په اندازه به د یو اکثره مجازات دپاره محاکمو ته لېږل نور بیا د تعقیب د هغوی بیا زموږ مربوط هم نه وو محاکم بیا دغه ځایونه تعقیبوي. تاسو داسې تدابیر درلود چې یو شخص د سرغړونې په اساس لرې کېږي بیرته باید رانسي؟ بلې همداراز ستا د یوه ماده هم ده په طرز العمل کې چې د دنې څخه څوک ګوښه بیا به نه وي په بل ځای کې به هم نه وي. هر سرغړونکی چې وي سرغړونکی بل یو سرغړونکی خو دا د جرایمو خو کچه معلومه ده څوک څه ډول جرایمو کې لتاړ وي هغوی بیا نسي کولی بیا بیرته د چانس حق لري چې راسي اردو ته؟ نه خیر بیا نسي کولی کوي وایي څوک بدنامه شي اردو څخه ولاړ بیا اردو ته نسي راتللی. معلومولی سي چې دا شخص پرون ګیر سوی نن بیرته را داخل ولې نه ولې نه اوس بایومټریک هم سوی ده او همداراز نور پیژند مکمل د خلک جدول کړي دي لیست کړي دي او شی معاشات حواله دي او همداراز اوس خو بانکي اکاونټونه ورته جوړ شو اوس بیخي څوک هېڅ قسم نه که احیانا څوک راسي د هغه په مقابل کې به څنګه برخورد کېږي؟ خپل هغه چا چې راوستی هغه به ورسره یو په رسمي ډول باندې راتګ دی یعنې څوک مقرر چې هغه خو نسي کېدلی غیر رسمي څوک چا سره څوک ګرځي خو انډیوالي وي ملګرتیا وي او که داسې چې بیا هم ضرورت وي هغه ته خو نن چې تاسو یوازې د اردو مسؤلیت لرئ څه مو کړي دي په دغه برخه کې اوس؟ په دې کې مهمه تر ټولو دغه وه چې ځینې هغه کسان چې کمسینه بلل کېدل زموږ په اصطلاح باندې یو خو دغه نړیوال تعریف ته چې تر 1800 کال یو عمر کم وي یو زموږ تعریف ده موږ وایو چې ژره ونه لري هغه خدای دې چې 21 22 کاله وي حتی هغه ورځې ما ته څو کسان راوستو بیخي هغه د ژیرې هم دی لږ لږ وي خو ما د هغوی تذکرې وکتلې 22 23 کاله وو دوی ایستلي وو بیا ما بیرته ورته اجازه ورکوي داسې مشران دي ډېر وخت خلک دي نو دا کوم بې ژیرې خلک چې ژیرې نه وي او کمسین معلومیږي د هغوی استخدام مطلق ممنوع ده او موږ هغه کې جدي کار کړی ده او همداراز نور اوس خو اداري مسایل دي چې هغوی بیا هلته اداره پر مخ باندې وړي په هغه اداره کې که داسې وي څوک د ادارې د اصولو خلاف کار کوي هغوی تر تعقیب لاندې دي. ځینې خلک کوسۍ اصلا ګیره نه لري دا به څنګه کېږي؟ نو عمر ته بیا کتل کېږي بیا لکه ما چې عرض وکړئ چې تذکرې بیا مو وکتلی سي معلومیږي بیا مشکل نشته هغې بیا ته؟ مشکل نشته بلې. نور کوم موارد دي په دغه برخه کې چې تاسو تصفیه کړي اوس په اردو کې؟ اردو کې نور موارد هم شته مثلا صحي مسایل یې په پام کې نیول کېږي د هغوی دا مطلق او همداراز عقیدوي مسایل دي چې هغوی بیا په وخت سره معلومیږي چې اما د ټول کره کتنې مسایل دي بیا هغو کې کره کتنه هغه ورباندې کېږي. موږ داسې غواړو چې په یوه عقیده په یوه اسلامي مفکوره او نظریه او همداراز د صحت له لحاظه څخه او د ښې سابقې له لحاظه څخه پوره او داسې اردو ولرو پر هغو باندې بیا د اعتراض ځای نه وي داسې اردو چې مقدس اردو وي هغوی بیا دفاع هم کولی شي له خپله وطنه څخه. خپل معیار ته رسېدلی یاست په اوس؟ موږ خو ګمان کوو انشاءالله بیا هم که تاسو ته چا ویلي چې ځینې موارد یې کولی چې موږ ته مشوره راکوي. تاسو مطمئنه یاست؟ موږ باور لرو انشاءالله تعالی موږ ته ډېره وریده پورې خپله اردو تصفیه کړې. همیشه په افغانستان کې ځواکونه ګورو چې پاشل سوي دي نننۍ اردو په کومه روحیه او څومره د دې توان لري چې بیا به موږ له دغسې برخلیک سره نه مخامخ کیږو؟ دا مخکني اردو چې پاشلې سوي دي هغه به شخصي اردو وي بیا به شخصي دا د اشخاصو مربوطې به وي یوه ډله به د یوه مربوطې او بل دوم دا و چې هغوی اکثریت په دغه اقتصاد پورې تړلې اردو وه حتما به غټ غټ معاشات و حتما پر وخت ورته رسېدلو او د خپلې خوښې وو که به جنرال و هغه هم په خپله خوښ یا په خپله اشتها راغلی یا به د بل په کوشش باندې راغلی و همداراز داسې په سمت و داسې مسایل هم پکښې وو دا نو په اسلامي ملي اردو کې مطلق نسته او ښه خبره تر ټولو دغه تاسې وینئ. بیرته راګرځو موږ سره پاتې شئ. ښه خبره تر ټولو دغه تاسې وینئ د قلي اردو قمندان بدل سي د ولایت والي سي
نو ګوره د پولیسو ادارې ته واوښتی خو ولایت لکه ملکي اداره داسې نسبت وه اردو ته یو والي راځي د قلي اردو قمندان کېږي نو دا اردو خو پر هغه ځای ده او څوک په دې کې چون چې را نشي ویلی مخکې یو داسې هم پېښ شوي دي چې امنیه قمندان به بدل سو بیا به نه سوی تبدیل کېدلی والي به تغییر سو بیا به نشي تغیرېدلی پر هغه ځای باندې به یا به مقاومت کاوه په امارت کې مقاومت مسله نشته چې هر څوک بدل سو خدای دې وکړي چې د قلي اردو قمندان وي چې د کنډک قمندان کې یا کور ته ولېږي اردو پر هغه ځای باندې ولاړ ده اردو پر هغه ډول باندې جریان شخص ته کار نه کیږي سیستم ته کار سیستم ته کار کېږي اوس موږ ټولې لیواګانې سره بدلې کړې خصوصا هغه سرحدي لیواوې چې په یا ډیورنټ کرښې ته نږدې یا نورو سره زموږ پر رسمي سرحداتو باندې زموږ لیواوې دي د اسلامي ملي اردو مربوط دي دا موږ ټول سره بدل کړو یوه لیوا بلې ته یوه بلې ته یوه بلې ته ډېر سره لرې لرې کړو ټوله لیوا ولاړه دا ټول پرسونل یې ولاړې سره له هر مسؤلینو ټول ولاړو تاسو به نه وي اورېدلي چې څه جنجال پېښ شو او دا به مو اورېدلي لا نه چې دلته لیواوې تبدیل شوې ډېر غټ تحول راغی دې دپاره د نظام مستحکم شي ولې زر زر تغییرات راځي دا تغییرات نه دا یو عمومي داسې سلسله وه د دې دپاره چې اصلاح شي او همداراز اراضي خپلې اراضي سره بلد شي دا ملګري اردو منصوبین دا خو بیا داسې نه وي چې هغه څو بلدیږي بل په ځای راسي بیا به هغه وخت نیسي چې څو بلدیږي نه د دې دپاره نور بلدتیا نه د دې خو دفاع د حراست ده خصوصا په سرحداتو کې چې هغوی خو دفاع و حراست ده موږ خو داسې مشکلات هم نه لرو په سرحداتو کې بیا زه خپله تورغونډي اسلام کلا او منطقو ته زه خپله ولاړم سرحدي مسایل مې وکتل او اردو ته ما خپل لاره او تګلاره ورته تعین کړې ده چې له دغه پرته مثلا خارجي دولت له ځواکونو سره رابطې تګ راتګ مکالمې دا مطلق باندې دي او دا کوي نه غټ تلیفونونه پخوا ورباندې بند سوي وو او همداراز په ولسي مسایلو کې به ښکېلتیا نه لري هېڅ به په ولسي مسایلو باندې کار نه لري د دې دنده څه شي ده حراست ده بس همیشه په کمین کې ناست دي د دې دپاره چې خدای مه کړي تجاوز ونیسي پر ارزښتونو باندې موږ پر خاور باندې همدغه دفاع نو دغه دفاع په لاره کې موږ وایو چې ښه ده چې ټول د خپل سرحدات هم ټولو ته بلد شي او د یوه ځای د بل ځای اراضي باندې به هم بلد شي او د منطقه به هم بدله شي او همداراز د نظام د بقا د استحکام دپاره ښه خبره دغه ده چې هغه کس چې وي چې هغه خپل په کومه دنده باندې وي هغه دنده د خپل پلار او د نیکه میراث ونه ګڼي چې پر دې دنده باندې به زه یم تر آخرته پورې به یم دا تغیر تبدیل دې دپاره یو مهم اصل ده او ډېره ښه نتیجه ورکوي یوازې د وظیفې په حالت کې نه ورسره که په عموم کې دوی باید موبایلونه ونه لري د اردو د منصوبینو دپاره خو چې په اردو کې دي د هغوی دپاره مطلق بند دي غټ تلیفونونه دلیل څه شي و چې بند څه موږ چې په دوی په داسې شیانو باندې مصروف نه شي چې هغه د دوی وظیفه کې خلل راولي دوی خو باید حراست کړي دوی همیشه سترګې پر دوربین باندې پرتې وي او ناست وي داسې اردو نه وي چې هغوی غافله وي یا یو ځای په دغه مجازي نړۍ په دغو مسایلو باندې اخته وي او خدای مه کړی بیا داسې یو غفلت پکښې رانشي نو د دغه غفلت لرې کولو دپاره او د ځیرتیا لپاره مهمه دغه ده چې باید اردو له دغه شیان څخه لرې وي د افغانستان موجوده اردو مسلکي دی که عقیدوي عقیدوي خو له وخته څخه و له مخکې څخه پر عقیده باندې بنا دي جوړ شوي دي د عقیده هم دی نه دی چې چا شخصي ور زده کوله ور جوړولی د دغو دغه عقیده ده دا فطرت نه ده فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله قرآن کریم په حواله باندې دغه د فطرت دغه عقیده ده دغه عقیده پر د فطرت باندې څوک وزېږېدی دغه یې زده کړه دغه د مدرسې و دا زموږ د درس طریقه وه دا زده کېده ځکه زموږ د ټول د سره دی پیوند دی چې نه سره جلا کېږو نو پر دغه باندې چې و پر دغه چې ورباندې پاتې سو دغه عقیده دغه یې راسخه سوه دغه یې پخه سوه په انسان کې خو پرته وه دغه یې راسخه سوه نوره پخه سوه پر دغه عقیده باندې خو سره تړلي ټول وو او مسلکیتوب د زده کولو شی د هغه خو فطرتي شی نه ده هغه اوس ور زده کېږي لکه کورسونه وو سیمینارونه وو همدا اوس ولمره تاسې به راپور اورېدلی چې موږ په کابل ښار هوټل کې وروستنی اخرنی د نتیجې پروګرام جوړ کړئ چې د ټول افغانستان د نظامي قطاعاتو مفتشین موږ راغوښتو 2 میاشتې کورس هم ورته ووایو له هغو څخه مو مسلکي مفتشین جوړ کړو پولو کې اکثریت له افغانستان څخه نن د سیمې هیوادونو تشویش لري حتی په فرضي کرښه کې چې ډیورنډ ټاکل سوې کرښه ده په هغه کې هم پاکستان لخوا اکثریت وخت وایي چې موږ ته تشویش لرو هغه هیوادونه اټوم لري موږ اټوم نه لرو داسې څه مسایل دي چې نن موږ باید
د هغوی تر اردو یا تر ځواکونو قوي واوسو؟ یو تشویش درلودل دي، یو ایجادول دي. ایجاد بې نه کوو، راځئ نور دې هم نه کوي. که د ډیورنډ کرښې په اخوا خلک دي، که د نورو کرښو دي. ایجاد دغه د تشویش دې نه کوي او زمینه دې نه ورته برابروي. دا خو یو توصیه غوندې ده چې ما وکړه. او یو واقعیت ده، حقیقت دا ده چې د امارت ځواکونه په کوم ځای کې چې موږ ولیدل یا دا سرحداتو ته ما سفرونه وکړل یا د ډیورنډ کرښې خواو ته زه ولاړم، دا تېر یو نیم کال کې دا موږ اخته یو. همداراز د خپل قطار جزیتامونه او د خپلو ملګرو ژمنتیا وینو چې هغوی مطلق د خپل هېواد ته متوجه دي او له دغه څخه بیا په هر قسم باندې دفاع کوي. او دا یې کړي هم د اټمو په مقابل کې هم دا جګړې یاد سوي دي، د ګټلې سوي دي. جګړه په اټم نه ګټله کېږي، جګړه په عقیده، جګړه په هوډ باندې ګټله کېږي. وایي جګړه په روحیه باندې کېږي او کار په اعتماد کېږي. نو اعتماد او روحیه دا دواړه چې په کوم ځواک کې وي هغه پیاوړی ځواک ده. خو موږ امید لرو انشاءالله تعالی مشکلات به تر دې سرحده پورې نه رسېږي چې ضرورت یې بیا د دې وي چې برخورد وشي. نظامي برخوردونه ضرورت نشته. ورځنی تعامل به خامخا کله په خشونت باندې انجامېږي او کله به بیا داسې مسایل راځي چې هغه په تفاهم باندې حل کېږي. خو قاطعیت به د هر چا پر وړاندې چې څوک زموږ خواته چپ ګوري. دا به کېدای شي فکر کوم څوک جرأت هم بیا ونه کړي. کوي جزوي به وي، یو عمومي جرأت ده، یو جزوي ده. جزوي به خامخا یو بدترین همسایه وایي هغه ده چې د خوشحالۍ په وخت کې ستا کور ته ډبرې در غورځي. ستا په کور کې واده وي، دې ډبرې در جنجالونه ته جوړوي، هلکان در ځوروي او دا خوشحالي و دا واده در ګډوډوي. دا نو بدترین د همسایهګانو ده. زموږ خوشحالي چې څوک را ګډوډوي دغه موږ ښه همسایه نه بولو. موږ وایو چې کوښښ وشي د دې ده چې ښه تعامل وشي. موږ نن د ارام ساه راخیستې ده او کوښښ کوو د دې ده چې دغه سم دایمي سي. موږ ولس سره پوه سو. په دغه وخت کې بیا خنډونه ایجادول وو، تشویشونه ایجادول او دې ته زمینه برابرول یا د واورې لیوان جوړول، خلک ورباندې ویرول، د دغه بیا اړتیا نشته. موږ له خپله طرفه څخه اړتیا نه وینو او عموم کې مشکلات هم نه وینو. عمومي جزوي بیا د انسانیت په لکه مخکې چې موږ ووایو انسانیت په مزاج کې پرته دغه به خامخا واړه واړه وي. خو د هغه د اصلاح دپاره ښه خبره دغه ده چې هوډ شته. د سیمې هېوادونه افغانستان ته تشویش جوړوي یا اندېښنه رامنځته کوي که موږ دوی ته چې نن تشویشونه دوی راوړاندې کوي؟ موږ خو په دې موقف کې نه یو چې چاته تشویشونه ایجاد کړو. خپله پر سر باندې اور بل ولو، خپله سره م وره ده، پاک خدای مړکاوه ده، مړ سو. اوس موږ په دې حالت کې نه یو چې تشویش به بل چاته سو، ځکه چې په خپل کور کې اخته یو. خپل کور چې سړی یو ځای ته نه وي کډه ولاړ سي، ورې پاکوي او برابروي تر څو په هغه کې سهار ورباندې ماښام سي او ارامه زندګي وکړي. موږ فلحال په دې کې چې موږ دا ولس په قطر را وګنډل سو او خپل هېواد کې دومره کار وکړو چې پر خپلو پښو باندې ودرېږو. دا ولس هم له تاختې له منډې څخه خلاص شي، دورې دورې زغرې سره او منډې دې څخه خلاص شي، بیا د نورو یرغلونو ښکار شي. خدای مکړه موږ خو د دې ته نه وخت لرو نه امکانات لرو چې چاته تشویش ایجاد کړو یا د خلکو د امنیت د ګډوډۍ سبب سو. او په تېر کې هم موږ داسې څه تاریخچه نه لرو. همیشه چې سوي دي په موږ باندې ملامتۍ سوي دي. اوس فلحال خو داسې مشکلات انشاءالله تعالی نشته عموم کې. بېرته به دا خپلې خبرې ته ولاړ سمه چې موږ د چا د دروازې د ټکولو او د چا د زبرولو اراده نه لرو. د امارت مشرتابه او تر کشرانو پورې ټول د چا د زبرولو اراده نه لري، نه د خپلو نه د پردیو. او له نورو څخه هم هیله ده چې موږ ونه زوروي. که زوروي عکس العمل به څه وي؟ عکس العمل خو د زورولو دا زورول وي او جواب د خلک متل کې وي جواب د خلوټې په ډبره باندې وي، د ډبرې په خښته وي. دا حتما طبیعت د انسان په طبیعت کې دا د فساد موضوع په ځواکونو کې پخوا و د تیر حکومت. نن دغه فساد په ځواکونو کې څومره ختم سوی شته؟ فساد څو ډوله ده تاسو ته معلوم ده. یو اداري وي. اداري کې فساد کې دا هم راځي چې یو انډیوال د بل په ځای باندې مقرریږي. دا به کېدای شي هغه ته اشاره وي، مطبوعاتو به ویل چې پر انډیوالي باندې بنا ده فلان. دا مسله نشته ځکه چې دا ټول د یو زنځیر باندې سره تړلي خلک دي. هر څوک ټول سره معلوم یو او هر څوک چې راوستل کېږي هغه تر شلو ځای تر فلټر ایستل کېږي دا څوک ده. دا مسله نشته دا چې به پر انډیوالي باندې بنا ده. بس دغه یو چې دغه که مسلکیان یو که غیر مسلکیان یو دغه یو دا د امارت خلک. او دوم اداري مالي فساد ده. مالي فساد خو مال کم ده چې فساد به پکې وشي. خارجي مرستې نه وي، نور مسایل نه وي. یوازې بانک اکاونټ دی په هغه کې تا ته
15 شل زره افغانۍ را روانې وي په دې کې به سړی مالي فساد څه شي وکړي مال نسته چې مال نه وي فساد به په څه کې وشي که مال وي فساد به وي مال وي فساد د انسان طبیعت ته خامخا به وي انسانان دا جلب المنفعات وایي دا په مضرت د انسان په خلقت کې پراته دي دغه دوه شیان د جلب المنفعات په څوک په روا طریقه څوک په ناروا طریقه سره کوي زه دا د انساني جامعې مطابق غږېږم دی نه زه د امارت اردو مطابق امارت اردو دا شیان دا دې څخه ما سوا دي امارت اردو کې ډېر مقدس خلک شته هغه په مال په دې شي په کیسه کې دغه د 15 اووه کاره دا کار کړی دی د مال لپاره یې نه دی کړی خو مال دومره کچه باندې نه ده او په داسې داسې شکل باندې نه ده چې دغه یې راوړي له کاله مخکې چې روپۍ راورېدلې هر چا په لمن کې ځینې وړي معلوم شی د راځي و هر چا ته په هغه کې مالي فساد څه شي وکړي درېیم اخلاقي ده اخلاقي فساد دپاره دا د ادارې جوړې دي امر معروف د بله داسې 200 خلک اخته دي هغوی کوشش کوي د اصلاحاتو په درې سرو کې اصلاحات ممکن دي او روان دي بیرته راګرځو موږ سره پاتې شئ امیر المؤمنین څو ځله دغه موضوعات کې چې انډیوالیزم باید نه وي تاسو په باور کله چې امیر المؤمنین وایي چې انډیوالیزم باید نه یعنی وجود درلود چې د دغه خبره وکړله کیدای شي چې داسې به دوی ته راپورونه ورسېدلي وي چې په ځینې ځای کې به انډیوالي سوي وي او یا به داسې د تقرر په مسایلو کې سوي چې د فلانې په انډیوالي باندې راوستل سوی دی خو ما ته عرض وکوئ موږ بس هم تر دغه حده پورې مسلکي یو چې دا یو تر دغه زیات مسلکي کېدل نو اوس د شروع د سیمینارونه راته دایریږي مسلکي کېدو دپاره کوشش کېږي او همداراز د معیارتوب دپاره کار کېږي دا زما کار په خپله شخصا زما د سرمفتشیت کار همدغه څو ټکي دي شفافیت حسابدهي د اردو معیاري کول همدغه مهم ټکي زما په دریو سره کې بریالي یاست الحمدلله ته ډېره بریده پر موږ کار کړی ده او دا کار به همیشه وي تر څو پورې چې اردو وي دا کار ورسره روان یوازې د اسلامي امارت غړي دي په دغه اردو کې که پخواني هم شته اردو څو برخې لري یو د مسلکیان دي هغه خو مطلقه د پخواني خلک دي ټول مطلق ټول پخواني دي دفاع وزاره کې دغه د اداري پرسونل و ده تخنیکي و فني و د هر څه چې دا ټول پخواني پرسونل دي او نور یو د مسلح ځواکونه دي مسلح ځواکونه کې هغه تاسې وینئ چې هغه د هر وخت فارغه کېږي هغه پخواني دي چې هغه دورې یې کړي دي په ځینو هېوادونو کې فارغه شوي دي د ډېره زیاته شرعي دوره ورته ویل کېږي هغه په اردو کې جذب کېږي او نور د اسلامي امارت اردو هغه راغله اردو ځینې جوړ شو پولیس جوړ شو استخبارات جوړ شو دغه هغه مجاهدینو دغه 20 کاله یې خوارۍ کښې له پخوانیو نه په لویه کچه څوک شته په لویه کچه هم شته په وړه کچه باندې هم شته او چا چې مراجعه کړې د هغوی ته تر ډېره بریده پورې منفي جواب نه ورکول شوی چې زموږ تشکیلات ایجاب کړي داسې څوک نسته چې وایي یعنې زه پخوانی یم ما ته نن ضرورت نسته یا مینه نیسي حتما به وي اضافه تشکیل او اضافه بس دا موږ تاسې لرو وخت لپاره به انشاءالله تعالی داسې امارت په پام کې لري چې ټول هغه به هم جذبېږي زه به تا ته خبره وکړه چې اوږده نه سي د پوهنتون د استادانو خبره وه چې باید نوي استادان مقرر شي دا پخواني دي بیا ما څه پوښتنه وکړه چې دا استادان خو فني و تخنیکي و دا داسې استادان غواړي چې هغوی مسلکي وي او په دفاعي پوهنتون کې 14 مضامین ورته ویل کېږي 14 مضامین ټول سره تړلي دي مثلا ساینس ته جغرافیه ده همدا دته ورته دا تا رسوي دا ټول د 14 مضامین تا رسوي اټم ته دروي نور ته کې جوړوي چې جوړوي کنه جوړي اتوان لري یا نه لري دغه معنا ده لنډه خبره دا دفاعي ځواک دا دفاعي پوهنتون چې موږ لرو تر حربي پوهنتون چې موږ لرو دا دفاعي اکاډمي چې موږ لرو دا اوس فعاله دي حربي ښوونځی فعاله ده دې کې څوک دي دا د مکاتبو څخه ما د جذب کړي د لیسو څخه ما د شاګردان ورځي دا موږ ته د وطن اولادونه ورځي هغوی پکې شامل دي تازه دا استادانو په مورد کې ما خبره وکوله او په ډېر وضاحت مې وکوله په مجلس کې مې وکړه چې دا د پوهنتون استادان څوک دي افغانان دي که نه دي ولو افغانان دي ما نور د پوښتنه نه کوم د افغانستان هندو ده که سیک ده خو په دغه ځای کې استاد باید وي ولې دغه سیک ده که هندو دغه ډوډۍ په تا باندې فرض ده دلیل مې د عمر فاروق رضی الله عنه د یهودي قصه وکړه چې یهودي ډبرې ماتولې وو د ډبرې ولې ماتې سپېږلی هندو یهودي وو هغه ویل پر ما باندې مسلمانان جزیه ده د میاشت په میاشت باندې پیسې ورکوم د سر پر سر باندې پیسې د اسلام کې شته جزیه فاروق اعظم رضی الله عنه ډېر ورسره وژړل بیا ورته وویل چې زما په عمري عدالت کې داسې کېږي سپېږلی سړی ډبرې ماتې د یو فامیل و د خپل خپلوان ټول معاف کړو ټول ته عاشي او معاشات مقرر کړو له دولت څخه ګوره دا دلیل دی موږ عمري عدالت غواړو نو پر ما باندې د افغانستان هندو و سیک و هر څوک پر ما باندې د افغانستان هر فرد که ښه ده که بد ده
هغه بېله خبره ده هغه د بد د اصلاح لپاره به کوي د هغو ټولو ډوډۍ پر امارت باندې فرض ده واجب ده ورته ورکوي به چې ورکوي په دې کې څوک رالو په دې کې به ته په اردو کې هم شاملوي په پوهنتونونو کې به هم شاملوي او په پولیسو په استخباراتو کې به هم در سره راولي د یوازې په یوه شخص یا تک حزبیه به نه وي دا مسله او نه به تک ګروهي وي دا مسایل به نه وي دا چې کله نه سول دا دې ته ویل کېږي بیا نو اجتماعي عدالت څه شی تاسو خوشحالوي په امارات کې چې کله ګورئ او کوم مسایل تاسو پریشانه کوي پریشاني خو عمومي یو مسله وه ښه خبره تر ټولو دغه ده زه په تر ټولو اوس هم په ځان د خلکو په ډول باندې سم نه پوهېږم په عمومي الله تعالی چې دغه ازادي راته راکړه او وطن یې افغانانو ته په لاس ورکړي دا یو ډېره غټه خوشحالي ده او ډېر غټ شکر غواړي دا به تر اخرته دا شکر کوو تر هر وخته پورې چې وو دا چې د ورځني خوشحالي او غمونه به حتما باندې راځي او ځینې مسایل دي هغه بیا سړی پریشانه کوي لکه دا د خدای مکړه د ولس د امارت مابین فاصله زیاته نه شي خلک خفه نه شي دا مزورۍ دا مې زوروي همداراز دا د مکاتبو د بندېدو موضوع ده چې هېڅ قسم دا یادېدو ځای نه ده ځکه چې د اردو جنرال مې خبره کوم خو بیا هم د وطني موضوع ده زه په ځورېږم واقعا ځورېږم دا راز دا په رسمیت نه پېژنه د دنیا دا دنیا سره دروازې بندې وه دیالوګ کمزوری تعامل په ټیټه سطحه باندې دا ځورونکي مسایل دي واقعا سړی ځورېږي ورته او موږ امید لرو انشاءالله تعالی په دې کې به پرمختګ وشي شخصیت پرستي موضوع په دغه برخه کې تاسو مسؤلیت څه شي د څومره مو د دغه مسایلو مخه نیولې موږ امید لرو انشاءالله تعالی د چا پر خوښه باندې به دا مسایل نه عیارېږي او نه به د یو شخص یا د څو اشخاصو د اشتها ښکار کېږو انشاءالله امید شته ځینې وخت لیدل کېږي چې په یو موټر پسې د یو چا عکس لګېدلی ځي آیا د عکسونو لګول ستاسو په نظر ښه اقدام ده که د هر چا وي عکس د هر چا وي عکس مردود ده عکس ته موږ هېڅ قسم عقیده نه لرو د شعارونو عکسونو د نورو شخصي مسایلو په اړه باندې خاص حکم صادر سو چې دا باید نه وي نو په هغو کې ډېر پرمختګ شوی دا و ملګري هر ځای چې ورته متوجه شي ورباندې پیر شي مسؤول اشخاص یې هغه یې ورپاکوي په اردو کې دغه موضوع حل سوې ده تر ډېره برید پورې حل سوې ده ما ډېر نه دي لیدلي یو وخت یو موټر په مخه راغی باندې لیکلي وو د افغانستان اسلامي امارت او ټاپر باندې ورته هم ورته وویل چې دا چې پاک ځکه چې حکم شوی دی موټر باید ساده وي او همداراز دا نور مسایل باید داسې په بازار کې هم له خلکو سره نابلده چلند ونه شي قطار موټرونه چې ځي دغه څنګه ده امنیتي مسایل خو ستاسو خامخا امنیت لپاره چا خپل ترتیب برابر کړی وي خو موږ باید په داسې کچه باندې نه وي چې په هغه کې بیا غرور تکبر راشي خدای مه کړه امیرالمؤمنین رحمه الله ډېر حکیم انسان و موږ خو نږدې پېژنه دا د مولي یعقوب صاحب پلار دا د دې کې دومره عقل و چې الله تعالی ډېر غټ عقل ورکړی و کیدای شي بیا به داسې کس رانه شي ځانګړي خصوصیات یې څه شي وو یوه خبره یې درته وکړم فقط پوښتنه چې اوس هغه امر حکم صادر کړي چې امارت مجاهدینو ملګري منصوبین دا به سګرېټ مطلق نه څکوي سګرېټ یې بند کړو په یو وار بند شو د هغه حق امر چې ودی داسې د واجب الاجازه داسې دی زر تطبیقېدی چې بیخي په ثانیو کې او بیا دې پوښتنه چې وکړو چې دا نسوار ولې نه بندوي نو خو د سګرېټو خو روپۍ لږ نه شي ورکولی روپۍ پر امارت دي ورته د روپو مثلا د عجبه حکیمانه خبرې وکړه ور سګرېټ چې څکوي هغه داسې لوړ لوړ ګوري چې دا دود پوکي چې هر څوک یې وویني او بیا سګرېټ هم وغورځوي نیمه یې وڅکي نو یې وغورځوي او نسوار چې د هغه چې نسوار څوک وکوي هغه بیا ګرځي چې د سیغره ځای توکي په شرمېږي دا د شرم شی د په هغه کې تکبر ده د تکبر نه باید زخما بند کړو تکبر بدترینه ګناه ده غرور تکبر هغه ګناه ده چې الله تعالی ته هم د زغملو نه ده الکبریا و رداعي الله تعالی وایي دا زما څادر ده دا له بل چا سره زیب نه کوي او الله تعالی پر سر باندې هغه څوک ډېر ژر وي تر پښو یې نیسي له دیواله یې وي چې هغه غرور تکبر کوي الله تعالی دغه نه راکې پیدا کوي هغه په موټرو کې وي که په نور مسایلو کې که په کارو په اغوستلو کې وي ډېر به پام کوو او کوشش دې ځان مې شوان ملګرو ته چې ځي ښه ته ګوري خصوصي هغه تکبر دا لوړ کتلو دغه کې بیا تکبر رانه شي دا ډېر بد مرض ده او دا که د سړي و ځان ته پام نه وي که د چا ځان ته فکر وي اصلاح راوستلی شي لکه اصلاحات چې راوستلی شي اصلاح هم کولی شي سړی د ځان او تر اصلاحاتو نه مخکې اصلاح ضرور ده الله تعالی دې موږ ټول متوجه تاسو له پخواني امیرالمؤمنین سره پاتې سویاست د اوسني سرپرست وزیر صاحب د دفاع کومې ځانګړتیاوې د دوی ترمنځ دي چې هغه تفاوت نه سره لري او دغه لاره تعقیبولی شي پلار زوی خو هغه خپل پلار ته سوی بیا و موږ خو باور ده چې هغه مجسم له محمد عمر اخوند ده فقط توپیر یې دغه ده چې دی ډېر کشر ده او هغه مشر سړی و او هغه معقولیت و هغه دروندوالی و همغه شرافت او هغه وطن ته ژمنتیا او دا دی موږ تاسې یو اصل لرو مفهوم مخالف زموږ ستاسې په مذهب کې معتبر نه ده د دې معنا دا نه ده چې نور نو بد دي ګوره د چا صفت کوو
دې نه دی چې بل نو بیا نه ده صحیح یا زه په بل باندې قانع نه یم خدای دې داسې موږ ته داسې خوله نه راکوي چې په هغه باندې د امارت په مشرانو کې مشرتابه کې څه ویل کېږي موږ په ټول باندې قناعت ده د هر یو خپل مقام ده او هر یو په خپل مقام کې محترم ده او چې له نږدې سړی تعامل او له نږدې ورسره مجالس ولري بیا سړي ته اندازه معلومیږي د ویښتو کمیدو موضوع څومره عملي سوي چې باید یو سرتیری ویښته زیات ونه لري لنډ به جواب درکړم امرمعروف ته وسپارله سوه هغوی ورته اعلان وکوئ چې که داسې وي تاسې اصلاح کېږي نه بیا موږ په زور درخري بیا نو واده اوس اصلاح سوې ته ډېره بریده پورې کم عمره خلک نسته فرمان په اساس چې باید کم عمره نه وي امرمعروف یې هم باسي موږ یې له اردو څخه باسو امرمعروف یې نورو ادارو څخه باسي ژمنه مو څه شي د مخامخ ولس ته ولس ته ژمنه دا ده چې داسې خدمت به دوی ته کوو چې هغه دوی ته د منلو وړ وي انشاءالله تعالی دوی داسې تعهد راسره وکوي چې د اسلام دا نظام ته داسې ژمن شي لکه ځان ته چې ژمن وي موږ داسې ژمن یو دا نظام ته او د خاورې او د دوی خدمت ته لکه سړی چې خپل ایمان ته ژمن وي او پر دې باندې موږ هم فیصله د تعهد مو ده یوه خبره ده زه په خپل ځای کې په خپل توان مکلف یم په خپل مقام کې د امارت پر سطح باندې د اصلاحاتو د نوماتو بیا ګوته ونه نیول شي بیا په دغه پسې لیکل شوي وي په دا مجازي نړۍ کې زموږ خبرې نشر کېږي چې فلانی زیاتېدی کېږي فلانی زیاتېدی کېږي دا مسایل ډېر دي په دنیا کې او په افغانستان کې بیخي ډېر دربدرۍ ډېرې زیاتې لرو په مجموع کې موږ تعهد لرو او د خپلې خاورې ته تعهد لرو او خپل ولس ته یې لرو او انشاءالله تعالی پاک مقدس خدمت مننه کوم مفتي صاحب له تاسو درنو لیدونکو ځانګړې مرکه پر همدې ځای پای ته ورسېده د خدای په امان له لیدلو مو مننه